رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه بار روتل چې بار روتل یو باندې سي راغی باندې سي نبی علیہ السلام ته وایي چې الله رسول زما قوم ما مسلمان کو او ما ورته وایي چې تاسو مسلمانان شئ نو خدای به ډېر لوی رزق درکوي دا خلق دنیا ډېره غواړي کنه او خدای به مال هم درکوي او خدای به رزق هم درکوي او خدای به ډېره ډوډۍ درکوي نو زما قوم مسلمان شو اوس چې مسلمان شو نو قات پرې راغی وږي دي شی یې لاوړی شو اوس یارېږم چې رانه واپس ونه تښتي زموږ باباجي یو ځل خبره کوله د بادرخیلو کندې کې یو سړی خو نوم یې نالم هغه ما ته نوم هم اخیستی وی چې خلک ورپسې لاړل چې راځه مونځ له وی چې زه مونځ نه کوم وی مونځ وی ما پورې مونځ سپېره دی پخواني بوډاګان هم عجیبه وی خیر خلکو ورته وی چې نه مونځ چا پورې سپېره کېږي نه ته راځه بختور دی رزق کې برکت پیدا شي خیر به شي وی جومات ته راوه سودا سې پې وکړه وی چې په مانځه څنګه ودرېده او سجدې له لاړ د بدو رشامتو په سجده کې هلته چې د مچۍ پرته و په دا تندي ټاک ورکړ رکات لو تختیده او چغې جوړ زه ته نه یم چې ما پورې سپېره دی زه ته نه یم چې ما پورې سپېره دی نو باید سړی سپېري او د زور مونځ یې قبول نو خبره دا وه چې هغه اوس وي تختي واپس رانه لاړ نه شي د الله رسوله زما څه مدد وکړه خلک ناجوړه شو یو سړي رسول الله مبارک دی یو صحابي وی اسألک مرافقتک فی الجنه وی په جنت کې ستا ملګرتیا غواړم جنت کې ستا ملګرتیا غواړم وی سوچ وکړه وی نه غواړم وی ګوره سوچ وکړه لږ وی غواړم وی ګوره یاد وساته که جنت کې زما ملګرتیا غواړې نو فقر له لوښې تیار که غریبۍ له لوښې تیار که چې څوک جنت کې زما ملګرتیا غواړي چې ما سره به نو هغه له فقیري او د رزق تنګي دونه تیزه په منډه ورځي لکه سیلاب چې په منډه یو ځای ته روان خدای دې مونږ ته خیر کړي مونږ ته دې خدای خیر کړي ویریږو قسم په خدای مونږ یې مفتو کې خو زه خو یې مفتو کې غواړم وروره قصه اسانه نه ده ګرانه ده خدای دې مفتو کې مونږ د رسول الله مبارک ملګري کې هغه وی څه د بورې زوی وي څه خو بویه کنه نو رسول الله مبارک ته باندې سیده قصه وکړه چې رانه خلک واپس ځي مې رزق به راشي او رزق لاړ نبي اسلام علي صاحب ته وکتل چې څوک علي صاحب چې سم نشته یو یهودي ولاړ دی زید ابن دسنه یهودي او په یو مقصد راغلی دی ورته وایي که زه به دله درکم پیسې قرض خو په یو شرط چې د پلانکي سړي د کجورو باغ دی هغه کجورې به راکوې نبي علیه السلام ورته وایي نه د سړي د باغ نوم ماله دا ګناه ده مطلق ووایه چې دونه کجورې راکړه که د هغې باغ که د بل که زه تا سره د هغې باغ د کجورو واده وکړم او هغه باغ کجورې ونه کړي او یا اوکې او هغه ودوړېږي یا خرابي بیا به څه کېږي نو یو خاص باغ مه یادوه او ووایه چې دومره کجورې راکړه بس وی ټیک ده اتیا مسقاله سره زر به زه درکړم ماله به دومره کجورې راکړې د هغې اندازه یې ورته وکړه نبي علیه السلام یې ټیک شو هغه سره زر یې اتیا مسقاله واغېشتل او پیغمبر مبارک هم عجیبه سخي دی ابانډیسي له یې ورکړل وی ځه خو انصاف وکړه انصاف او دا په دې خپل قوم دی تقسیم کړه دې ته مؤلفة القلوب وی پیغمبر علیه السلام خو بل شی سخي وکړه یو باندیسي وی اتیا مسقاله یو مسقال سلور نیمه ماسه تقریبا سره زر دی دغه اختلاف پکې شته خو سلور نیمه ماسه سره زر او دا اتیا مسقال دی ته ضرب ورکا چې څونه به دې جوړېږي وی دا یو څه او د انصاف له کار واله چې هغه نیټې ته یو دوه درې ورځې پاتې شوې رسول الله مبارک دی یو جنازې نه راته نو یو ځای کې سوري طرح دیوال کېناسته دقه زید ابن دسنه ورپسې راغی او دوه درې ورځې پاتې دي او سره حضرت ابوبکر هم ناست دی رضی الله عنه حضرت عمر هم ناست دی رضی الله عنه نور صحابه هم دي دا زید ابن دسنه د یهودي ورته وایي وی مال خپل قرض راکړ خو دوه درې ورځې پاتې دي کجورې راکړه او فورا یې بدرت شروع کړل تاسو د عبدالمطلب بچي چې یې که نه د خلکو پیسې خورئ خلکو نه مال والې بیا ورله نه ورکوئ او د خلکو پیسې خورئ او ما نه مال واخېسته ورته نه راکوې یا د خدای بنده دا خو لا دوه درې ورځې ستا پاتې دي که نه نو عمر صاحب خو ناستو په موقع هغه وی په ارام کښېنه ګنې
که نبی علیہ السلام نه وی اوس به سر هلته پروت و تا نه به دلته پرته وه. خو دوه درې ورځې ستا قرض کې شته، په دې طریقه څوک قرض غواړي؟ پلار نیکه خلکو له کنځې، بیا زمونږ په مخ کې زمونږ پیغمبر ته بدرد وی، ولې مونږ څه شوي یو؟ غیرتي خلک خو شته. رسول الله مبارک مسکی شو. پکار دا و چې هغه سړي ته یې ویلو چې او که نه عمر ټیک وایي ستا خو دوه درې ورځې شته که نه؟ رسول الله مبارک مسکی شو او حضرت عمر ته وی عمره تا نه مې د دې خبرو توقع نه وه، د دې خبرو امید نو، تا نه زما د یو بل څیز توقع وه. زم محتاج وم، ما ته به دې نصیحت کړی، دې محتاج و ده ته به دې نصیحت کړی، دا ستغیر یې ورته ویلي وو. ان لصاحب الحق مقالا، څوک چې قرض غواړي خامخا دوه درې خبرې کوي. نو زم محتاج وم، دې محتاج و، دې سنګ محتاج ده ته به دې وایي چې قرض غواړي په نرمۍ وغواړه، داسې به دې ویلي، او ما ته به دې نصیحت کړی. څنګه نصیحت؟ چې د الله رسوله چا نه قرض والی درې ورځې مخکې وله تیار ساته. دا دې ته پیغمبر وایي. زه حیران یم چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم له کوم اخلاق ورکړي، کوم خوی خدای ورکړي. ځکه خوی د بل چې خپل خوی دې سم ني د بل نشي سمولی. وی عمره لاړ شه دله خپل حق ورکه، وی دلته راشه یو 2 منه ولا زیاتي ورکه، رټه او دې رټه. چې هغه لاړ هغه خپل حق یې وله ورکه، 2 منه زیاتي ورکول. زید ابن دسینه ورته وی دا ولې راکې، ما حق پوره شو. وی دا تا ته ما لږ وچېړلې، نو حضور پاک وفرمایل چې لږ دې خفه که، یو 2 منه وله زیاتي ورکه، دې ته مینه ورکه. بیا ورته وی عمره ما پېژنې؟ وی نه. وی زید ابن دسینه مې نوم دی، د یهودي. او د یهودیانو هغه علامه الوی مولا. وی اقیم. نو وی تا دا خبرې زموږ پیغمبر ته ولې وکړې؟ دا زیاتې دې ولې وکړې؟ زه غوسه راته نه کوم، اسې راته نه یم. دومره لوی عالم یې که یو ناپوهه وکړي نو بیا هم څه خبره ده. زموږ پیغمبر دې دومره بې عزته کړه، دومره سپکې دې ورته وویل. خدای عزت بې عزته کولی څوک نه شي، پیغمبر له خدای عزت ورکړی دی، خو ستا په ګمان کې تا دونه بې عزتي وکړه. او ورته څه وایي؟ وی عمره ما په خپلو کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر چې کوم صفتونه لیدلي وو، مې پکې ټول مونتي وو، 2 پکې پاتې وو. ټول مې مونتي وو، څو پاتې وو؟ 2. یو دا چې د سره څومره جهالت کوي که نه، نو دی به د غصې په ځای صبر کوي. چې څومره جهالتونه کوي او غصه کوي، دی به د غصې په ځای څه کوي؟ صبر به کوي. یو به دا صفت دی، د غصې او د صبر مقرره شي، غصه به نه کوي او صبر به کوي. او دویم څه چې هر څومره ته د سره جهالتونه کوي، هر څومره کوي، نو دی به د هغه جهالت په مقابله کې د سره احسان او خیر ښېګڼه وکړي، بد به نه کوي. وی عمره وی دا 2 صفتونه دا مې قصدن چېړه، قصدن مې دا باسونه کول، بې عزتي مې غرض نه وه. ما پکې هغه 2 صفتونه کتل، نو مې منتل پکې، نور مې پکې مخکې منتي وو، 2 مې پکې اوس منتل. نو عمره راشه ما سره لاړ شه، زه مسلمانېږم. نو لاړ عمر ورسره شو، نو رسول الله مبارک لی بوته. نو هغه زید ابن دسینه یهودي مسلمان شو، او نیم مال مې مسلمانانو ته بیت المال ته وقف. دې ته اخلاق وایي. داسې سیرت پکار دی چې هغه سیرت سره کافر مسلمان شي. زما سیرت نن څه دی؟ نن زموږ هغه سیرت دی چې زموږ مسلمان زموږ د لاسه کفر ته روان.